چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمة الزهرا ته وفرمیل کله چې هغه د بهر نه را روانه وه کور ته، ورته ویلې ای فاطمې چیرته او د څه لپاره تللې وې؟ فاطمة الزهرا محمد رسول الله ته وایي د فلانکي مړي د مغفرت او رحمت د دعا دپاره تللی وم، د هغوی کور والا ته مې تسلي ورکوله. محمد رسول الله ترې پوښتنه وکړه شاید ته هغوی سره قبرستان او هدیرې ته هم تللی؟ فاطمة الزهرا محمد رسول الله ته ځواب ورکوي په الله پناه چې زه قبرستان ته لاړه شم، حالانکه تاسو نه مې هغه څه اورېدلی دي کوم چې تاسو د قبرستان په باره کې بیان کړي دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمة الزهرا ته وایي که ته قبرستان ته تللی وی نو جنت به دې نه لیدلو تر هغې پورې چې ستا د پلار نیکه لیدلی. ګورئ خویندو او میندو، هدیرو ته او زیارتونو ته په تلو باندې په خویندو باندې څومره لوی او سخت وعید دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې نازولې لور فاطمة الزهرا ته فرمایي که قبرستان ته تللی وی نو د جنت نه به محرومه شوې وی. آیا د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها په شان نیک سیرته ښځه چې د جنتي ښځو سرداره ده د محمد رسول الله د خبرې د اورېدلو نه وروسته دا کار کوي؟ کله هم نه. په بل حدیث کې هم راځي، راوی د حدیث حضرت سلمان او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ د مانځه نه پس د جومات نه ووته، د کور دروازې مخې ته ودرېدو. نو فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها راغله، محمد رسول الله ترې پوښتنه وکړه د کوم ځای نه راغلې، چېرته تللی وې؟ فاطمة الزهرا ورته وایي د فلانکۍ کور ته تللی وم، هغه وفات شوې ده. محمد رسول الله ترې پوښتنه وکړه آیا ته د هغې قبر ته هم تللی وې؟ فاطمة الزهرا خپل پلار ته ځواب ورکوي الله پاک دې ما وساتي چې زه داسې کار وکړم د هغې نه پس چې ما تاسو نه څه د قبر د تلو په باره کې د زنانو دپاره وعید اورېدلی دی، یعنې صرف د هغې کور ته زه تللی وم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا خپلې مبارکې لور ته وایي که ته قبرستان ته تللی وای، هدیرې ته تللی وای، نو د جنت خوشبو به دې هم نه وای محسوسه کړې. خویندو او میندو، د ښځو تاک زیارتونو ته او هلته میلې جوړول دا د الله رب العزت د لعنت سبب دی. د شریعت نه ناخبره ښځې په زیارتونو باندې ګرځي، هغوی بې حیا کیږي، بې پردې کیږي، دا ټول د معصیت او جنت نه د لرې کولو اعمال دي. خویندو د دې نه ځان وساتئ. د دې په ځای چې تاسې په زیارتونو، په هدیرو او په کوټګرو ګرځئ، په خپل کور کې کښېنئ، د الله طاعت و عبادت وکړئ، الله به تاسو جنت ته داخلي کړي. دا واورئ خویندو، کله چې ښځه زیارت ته د تللو اراده وکړي نو د الله رب العزت او د فرشتو په لعنت کې ګیره شي، او چې کله د ارادې نه پس اوزي نو شیطان یې د څلور واړو طرفونو نه ګیره کړي. بیا چې کله هغه زیارت ته راشي نو د قبر د صاحب روح په دې باندې لعنت وایي څو پورې چې د دغه